د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند فرهنګي مرکز دلته د انګلیسي ژبې له زده کړو د فارغ شویو ځوانانو د فراغت غونډه رابلل شوې چې د زده کوونکو ترڅنګ د بیلابیلو علمي مرکزونو او یو شمېر ادارو استازي پکښې حضور لري. پر همدې مهال د غونډې ویناوالو د علم او پوهې په ځانګړي ډول د انګلیسي ژبې پر ارزښت ویناوې وکړې او دغه راز یې له ځوانانو وغوښتل چې لا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، د هیواد خلکو او ځان د غوره راتلونکي لپاره هڅې ترسره کړي. نړیوالو د بعض هیوادونو رسمي ژبه ده، بلکې دا د ټکنالوژي ژبه ده، د سیاست ژبه ده، د تجارت ژبه ده، د سیاحت ژبه ده، بلکې که غواړئ چې د نړۍ سره ارتباط برابر کړي نو تاسو لپاره لازم ده چې باید انګریزي ژبه زده کړئ. دا نیت د پیسو نیت مه کوئ، د چوکۍ نیت مه کوئ، د بس نیت مه کوئ، دغه نیت وکړئ چې زما په وسه پروا د دغه انګلیسي په برکت باندې چې څومره مې په وسه پروا زه د خپل قوت د خپل انرژي د دې نظام په دفاع کې کاروم، د دې ملک په دفاع کې کاروم. دا فکر د ځان سره ولري. زموږ ډېر ځوانان داسې دي قرآن کریم حفظ کړي، یاد یې کړي، خو وروسته یې بیا هیر کړي. زموږ ډېر داسې ځوانان دي چې دغه انګلیسي ژبه د زده کړي، فارغه سي، خواري وکاږي او تکلیف وکاږي او بیا ساتنه ونه کړي، بیا جنې هیره سي. زوم استعمال یې کوي، زده یې کوي، وروسته هغه بیا کوښښ وکړي د دې یوازې دا فراغت نه دی. د انګلیسي ژبې اهمیت یوازې دا نه دی چې زه خبرې به وکړم، کوښښ وکړه چې په انګلیسي ژبه کې مقاله ولیکم، کوښښ وکړه چې په انګلیسي ژبه کې روانې خبرې وکړم، دا خپل د ځان سره تکرار وکړم. هېرېږي دا داسې نه ده لکه پښتو ژبه مخکې مې درته یادونه وکړه. د غونډې په وروستیو کې د نوښت ښوونیز مرکز له لوري ګډونوالو ته چمتو شوي تحفې او ډالۍ او همداراز فارغه ځوانانو ته د فراغت اسناد هم ورکړل شول. د یادونې وړ ده چې هلمند کې لسګونه خصوصي ښوونیز او علمي مرکزونه شتون لري چې د پوهنې ریاست سره ثبت او رجستر دي او د بیلابیلو تدریسي څانګو په لرلو سره د منظم مهالویش له مخې د هیوادوالو اولادونو ته پکښې روزنه ورکول کیږي.